الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. وقال: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله مولانا العظيم. زما عزتمند علماء کرام، حاجیان و صاحبان او گران ورون و دوستان، دیو برادر محترم، دا واده په تقریب او سلسله کې تاسو مونږ ټول لا جمع شوي یو. خدای دا هغه واده د هغه دپاره او د ټول خاندان دپاره او د هغې بل کورنۍ دپاره د خوشحالۍ، د عافیت او د خدای د احساناتو ذریعه وګرځه. وروڼو، ودونه عام خلک یو رسم ګڼي. د دنیا په هر قوم کې واده را روان دی. هندوان کوي، سیکان کوي، انګریزان کوي، یهودیان کوي، دهریان کوي او مسلمانان هم کوي. بلکې د انسانانو نه علاوه د ځناورو کې هم ودونه وي، د مارغانو کې هم ودونه وي. خدای د یو فطري خلقي طبعي نظام ماته نارینه او زنانه یو ځای کوي، جاله جوړوي، غار جوړوي او بیا پکې دواړه اوسېږي. نو حیواناتو کې، مرغانو کې ودونه وي او په انسانانو کې وي. خو د عام انسانانو واده په یو فکر، په یو خیال، په یو نظریه، او مسلمان په دوو فکرو کوي. نو دې ته خیال لرئ. عام خلک چې واده کوي نو په دې بنیاد کې چې نارینه ښځې ته محتاج دی او ښځه نارینه ته. د دواړو حیواني تقاضې دي، یو بل سره یې ژوند تړلی دی، د یو بل نه بغیر یې ژوند نه تېرېږي. دا فکر دی او په دې فکر په بنیاد دا ټول خلک کوي. مسلمان چې واده کوي دی وایي دا خو هم ده، خو دا دویمه درجه ده. دی اول په دې فکر به کوي چې دا د 1,40,000 پیغمبرانو زیاتو کمو طریقه ده او د ټولو اصحابانو، د هر پیغمبر د اصحابانو بیا زمونږ د پیغمبر د اصحابانو طریقه ده او د امت د علماو، د اولیاو، د بزرگانو طریقه ده. نو دی به په واده کې د عبادت نیت کوي چې زه د پیغمبرانو یو سنت ادا کړم. نو چې نیت یې دی، هغه نورې خبرې په خپله راځي چې مطلب او مدعا د سړي خدای وي، ناس ولاړ وي، همواړه عبادت وي. که په 2 قدم عمر هم حاجي دی، چا چې کړی د مکې په لور نیت وي. نو چې سړي نیت د عبادت وي، نو هغه ډوډۍ، هغه خرچه، هغه خواړه څښاک او مېلمستیا دا ټوله خدای په عبادت قبلوي. نو ته به د عبادت په نیت کې ځان لم او زوی لم او ورور لم. سړی چې می خالیه صفات مثال درته ښیم او 50-60 باندې میخ او ګواټه والا بوساړه والا جوړی، اخر والا برابرای، زلو والا جوړی، موږي والا ټکوي. نو دې باندې جامعیت کې چې مونږ کار خوشان او سټی ډیری شي کنیت په د پيو د غړو د ماستو کې هغه سټی خو په خپل راځي چې څومره خوراک کوي خوشان بکی نه ته باندې د پيو د ماستو د غړو کې. نو دا نشان واده کې باندې دا کې چې دا د پیغمبرانو طریقه ده. کدا اسم رسم و رواج وي د دنیا نه پیغمبرانو والے کول.
دا آیتونه چېرته مووي دي کې دغه بیان دی چې خدای پیغمبرانو له ښځې ورکړي دي اولاد یې ورکړی دی لومبی واده آدم علیه السلام کړی ځکه زمونږ او ستاسو د ټولو دا عقیده ده چې مونږ د آدم علیه السلام اولاد یو د یو عظیم پیغمبر او د هغه د ښکلې بیبي د حوا بیبي که آدم علیه السلام واده نه وی کړی مونږ به وی په دنیا کې آدم علیه السلام خدای پاک د عرفات مخې ته یو خړ دی هغې ته واده النمیره وایي نو خدای ملایکې راولېږلې جبریل علیه السلام د ترمذي حدیث وی د مخ ته ځمکې نه خاور را جمع کړه نو هغه ملایکه ډېره لویه ملایکه نه وه چې وزرې خوري کې اسمان پټوي 600 وزرې دي نو د دومره عظیمې ملایکې موډي بمسي د مخ ته ځمکې نه دا خاور را جمع کړه سپینه پکې راغله سره پکې راغله توره پکې راغله زیړه پکې راغله سره هر قسمه پکې راغله واد النمیره کې خاوره کې خاوره بیا نورې ملایکې خدای راولېږلې وې دا خوشته کې خوشته ډېره موده خوشته پرته وه لحه شوه بیا خدای نورې ملایکې راولېږلې وې د انسان شکل ته جوړ کړي نو څېره ورته خدای پاک وښودله 15 ګزه اوږد او 7 ګزه پلن په ځمکه یې څېره جوړه کړه دې ټولو کیفیاتو ته قرآن شریف کې اشاره خلق الانسان من طین لازب او خلق الانسان من صلصال کالفخار نو چې جوړه شوه څېره بوت لاش په ځمکه پروت نو اوچ شو خاوره خټه پوچېږي نو دا شیطان سرکوزې به راغی د بیا عجیبه مخلوق پیدا کېږي